یا په جنازه کې می ګل کې دا ببو زار ببو ولي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو مشهور او پخوانی سندرغاړی شهسوار یو ځل بیا رسمي اعلان وکړ چې دی به یو ځل بیا د سندرو او هنر دنیا ته راځي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې نه مخکې هم کلونه د هنر او سندرو په دنیا کې تېره کړې وه، خو بیا د له سندرو او هنر څخه توبه ویستله او د دین لاره یې غوره کړه. دی به له تبلیغي جماعتونو سره ګرځېدل او یوازې نعتونه به یې ویل. خو اوس دی ګیله کوي او وایي چې کله زه تبلیغ ته راغلم او د دین لاره مې ونیوله نو هیچا مې هم نه مرسته وکړه او نه یې زما لاسنیوی وکړ. او حتی دی په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې طارق جمیل ته ما ټلیفون وکړ او ورته ومې ویل چې یوازې د یو ملاقات وخت راکه، خو هغه هسې بانې وکړې او راسره ملاقات یې ونه کړ. او بله خبر دا کوي چې کله زه تبلیغ ته راغلم نو ما به کله بیان کول نو خلکو به همدا ویل چې ډم ته وګوره او موږ ته بیانونه کوي، او همداسې خلکو به راته خیرمار ویل او خلکو به راته کنځلې کولې. د دې خبرې جواب دا دی قربان چې ته تبلیغ ته د دې لپاره راغلی وي چې خلک به ما سره کومک کوي او مرسته به کوي، او یا به هم ته خیرماري کوي، او یا هم تا دا فکر کول چې خلک به ما ته پیسې راکوي. ولې ستا لاس نه و، ستا خپې نه وي، او یا ته شل وې، تا ولې ځان ته کاروبار نه کول او ځان ته یو بزنس نه جوړول؟ مطلب یعنی تا کې کومه داسې کمی وه چې خلکو له تا سره مرسته کړې وي. او دویمه خبره دا ده چې دی وایي چې ما ته به خلکو کنځلې کولې او یا به هم ما ته خلکو بد رد ویل. د دې ځواب دا دی چې زمونږ او ستاسو په خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختیانې تېرې شوي وي، هغه ته به خلکو په لارو کوڅو کې کنځلې کولې، په هغه به یې ګزارونه کول. او د اسلام لپاره چې کومې سختې تنګې هغه تېرې کړي دي نو موږ او تاسو د هغه خپو ته هم نه سورشېدی. آیا پیغمبر علیه السلام به هم د دې لپاره د دین لاره پرېښوده چې هغه ته خلکو پیسې نه ورکولې او هغه ته یې بد رد ویل؟ شهسوار ته باید موږ او تاسو همدا ووایو چې قربان دا هیڅ هم نه دي، په تا د الله قهر دی او ته د الله په امتحان کې فیل شوی. ملګرو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.